د قاهرې نه اسوان ته تلونکي ګاډي کې یو د پوخ عمر سړی ناست و چې عمر یې کم از کم 80 کاله و او هغه په لباس او خبرو کې یو کلیوال سړی معلومېدو، خو داسې ښکارېده چې هغه ډېر زیات پوهه انسان دی او هغه ته الله تعالی ډېره زیاته پوهه ورکړې ده، یعنې د جرګو مرکو سړی دی. کله چې په یو سټیشن باندې ګاډی ودرېدو نو یو ځوان او هغه سره خپله ښځه دې ګاډي ته راوختل او د دغه بوډا مخې ته مخامخ په یو سیټ باندې کېناستل. داسې معلومېدل چې لکه د دې هلک او جینۍ چې اوس تازه واده شوي وي، خو ډېره د افسوس خبره دا وه چې دغه جینۍ یو ډېر انتهایي نامناسب لباس اچولی و، یعنې پینټ یې اچولی و او هغې سره یې شرټ اچولی و چې مټې تر څنګلو پورې ټولې لوڅې وې او د مرۍ سره هم د وجود ډېره حصه ښکارېدله چې د ټولو خلکو توجه یې ځان ته اړولې وه. خو بیا په ګاډي کې د نورو مسافرو زیاته توجه دې بوډا سړي ته وه چې خپلې سترګې په همدغه ښځه کې اچولې وې او هغې ته یې د سر نه تر خپو پورې کتل او هېڅ یې ترېنه خپل نظر نه اړوه. اگر که دغه بوډا سړی په شکل باندې ډېر زیات محترم په نظر راتلو، خو دغه حرکتونو ته به چې خلکو کتل نو ډېر زیات شرمنده شول او ویل یې چې دا څنګه انسان دی چې یو واده کړې ښځې ته په داسې نظر باندې ګوري لکه ښځې چې بیخي په سترګو نه وي لیدلي. دا خبره یوازې تر دې ځای پورې پاتې نه شوه، بلکې بوډا خو ورو ورو خپلې خپې هم د ښځې خپو ته ورنږدې کړې. کله چې سړی په دې هر څه باندې پوه شو نو صبر ترېنه ونه شو او په غوسه باندې بوډا بابا ته وویل چې تا له شرم نه درځي، خپل عمر ته دې وګوره او حرکتونو ته دې وګوره، لږ حیا او عزت خو وکړه، خپل مخ بل اړخ ته واړوه او زما ښځه په سکون باندې پرېږده چې کښېني. کله چې دغه ځوان دا خبرې وکړې نو بوډا دغه ټولې خبرې ډېر زیات په صبر سره واورېدې او بیا ورته جواب ورکړو چې ځوانه اوس زما خبرې واوره، زه چې تا ته څه وایم نو ډېر زیات فکر پرې وکړه، ځکه چې تا خپله ښځه جوړه کړې داسې ده چې هغې ته خلک وګوري، نو په دې کې بیا غوسه د څه خبرې ده. بوډا خپله خبره جاري وساتله او ورته وویل چې ګوره ځوانه، ستا د ښځې د وجود چې څومره حصه پټه ده په هغې باندې ستا حق دی، خو کومه حصه چې تاسو ښکاره پرېښې ده نو په هغې باندې د نورو ټولو خلکو حق دی چې هغې ته وګوري، او که تا ته په دې باندې غوسه درغلې وي چې ما ستا ښځه د نږدې نه ولیدله نو دا زما قصور نه دی بلکې زما د نظر قصور دی، ځکه چې زما نظر کمزوری دی. په دې وجه باندې زه ستا ښځې ته ډېر په غور ګورم. اگر که د بوډا خبرې ترخې وي خو ټولو خلکو دا ومنله چې د ده په خبرو کې یو لوی پیغام پروت دی او د خپل پیغام دغه ښځې او خاوند ته ورسوو. کله چې هلک او جینۍ دا خبرې واورېدې نو د شرم نه یې سر ښکته کو او هلک غوښتل چې اوس زر سټیشن راورسي او د ګاډي نه ښکته شي. قدرمنو دوستانو، د دې واقعې نه موږ دا درس اخیستلی شو چې موږ تاسو باید په خپلو ښځو باندې د پردې ډېره زیاته پابندي وکړو، ځکه چې پرده کول د دین اسلام یو ډېر اهم جز دی او په دې کې ډېرې زیاتې فایدې دي. د ښځې د پردې کولو سره سړی هم د ګناه نه بچ کېږي او ښځه هم د ګناه نه بچ کېدلی شي. امید لرم چې ویډیو به مو خوښ شوي وي. درسره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.